بسم الله الرحمن الرحیم وای د صفر فیکتوریال یو ده. د صفر فیکتوریال مساوي ده له یو سره. ولې ده؟ پوښتنه ده. وای د صفر فیکتوریال ولې یو ده؟ د صفر فیکتوریال د ثبوت لپاره خو به اول زه فیکتوریال په اړه وغږیږم. فیکتوریال څه ته وایي؟ که مثلا تاسو ولرئ 5 فیکتوریال، یعنې دا معنا چې 5 ضرب که په 4 کې هغه ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 چې دا مساوي کېږي له 120 سره. فیکتوریال خپله د مسلسل او طبیعي عددونو د ضرب حاصل ته وایي. له هغه عدد څخه پیل کوئ تر یوه پورې. نو د 5 فیکتوریال 120 راغی. د 5 فیکتوریال مساوي ده له 120 سره. که د 4 فیکتوریال رانه وغوښتل سي، 4 فیکتوریال مساوي کېږي له دغه 4 نه ښکته به ضرب وي. 4 ضرب 3 ضرب 2 4 ضرب 3 12 12 په 2 کې 40 40 ضرب 1 40. که د 3 فیکتوریال رانه وغوښتل سي، نو 3 ضرب 2 شپږ ضرب 1 شپږ. که د 2 فیکتوریال رانه وغوښتل سي، 2 فیکتوریال مساوي کېږي له 2 ضرب 1 مساوي له 2 سره. که د 1 فیکتوریال رانه وغوښتل سي، یوازې 1 د هغه چا سره نه ضربېږي، خپله 1. او که د 0 فیکتوریال رانه وغواړي، ولې 1 کېږي؟ پوښتنه دا ده. یو هغه ثبوت ته چې n مثبت 1 فیکتوریال پر n مثبت 1 زه په هغه لار نه غږېږم. زه غواړم لنډ ومنم در باندې چې رښتیا هم د 0 فیکتوریال څو دی؟ 1. د 5 فیکتوریال 120 کېږي. دغه 120 تقسیمونه بېرته پر 5 باندې چې څه راکوي؟ 120 چې پر 5 تقسیم کړي 40. 40 فیکتوریال پر 4 ویشم تقسیموم. 40 پر 40 تقسیم کړي جواب څو کېږي؟ شپږ. که شپږ تقسیم کم پر 3 باندې ځواب ورکوي 2. که 2 تقسیم کم پر 2 باندې ځواب راکوي څو؟ 1. له همدې ځای څخه استدلال کوم او وایم که 1 په 1 تقسیم کم مساوي کېږي له 1 سره. تمام. دا یو له هغو لارو څخه نو د ثبوت مختلفې طریقې او لارې دي. دا تر ټولو ساده لار چې موږ کولی سو ومنو چې د 0 فیکتوریال بالکل څو کېږي؟ 1 کېږي. تمام.